د سریلانکا پخوانی کرکټر له 2 کلونو بندي سره مخ شو. سلامونه د چټک نیوز ګرانو لیدونکو، هیله ده ټول به روغ جوړ خوشحاله او د روژې مبارکې ورځې شپې به په تاسو په ارامۍ تېرېږي. هیله ده د دې او نورو خبرونو معلوماتو او ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کرکټر دلهاره د کرکټ نړیوال شورا د فساد ضد قانون له مخې په 8 کاله کرکټ بندیز محکوم شو. د کرکټ نړیوال شورا عمومي مانیجر الیکس مارشل وویل چې دلهاره په ډیرو درغلیو کې لاس درلود او له همدې کبله کرکټ نړیوال شورا نوموړی د هر قسم له کرکټ بندي سره مخ کړی. دلهاره باندې تور لګول شوی چې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د لوب او ټورنمنټونو پر مهال په سیالیو کې فساد یا درغلیو ته لارې هوارې کړې وي. نوموړی همداشان د اماراتو کرکټ بورډ لخوا هم په ټي10 لیګ سیالیو کې په درغلیو کولو تورن شوی. دلهاره باندې په لومړي ځل په 2019 کال اپریل میاشت کې د درغلیو تورونه پورې شول او له هغې راهیسې په نوموړي د کرکټ بندیز ولګېد. په نوي لګول شوي 8 کلن بندیز کې به هغه مده هم شامله وي چې په نوموړي د درغلیو تور پورې شوی دی. د نورو تازه چټکو او دقیقو کره خبرونو لپاره د چټک نیوز سره اوسئ او د چټک نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د نښان تڼۍ کېکاږئ.